یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سختې غرمې تېرولو ښکلې دیره به ومومي. په هغه ورځ به په آسمان څیرونکې و وریځ څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزې کړی شي. په هغه ورځ به حقیقي پاچاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي. ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي او وایي به کاشکې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. هی زما بدبخته، کاشکې ما فلانی سړی په دوستۍ سره نه وای نیولی. هغه تیر ویستلم، هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا ثابت شو او پیغمبر به ووایي چې ای زما ربه، زما قوم دغه قرآن پرېښودلی و. ای محمده، مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی. منکران وایي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نه کړل شو؟ هو، داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان مونږ ستا په ذهن کې کینوو او د همدې غرض لپاره مونږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلابیلو برخو بڼه ورکړې ده. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تا ته کومه بې سابقې خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي، د هغې سم ځواب مونږ په خپل وخت تا ته درکړ او په ډیره ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي، د هغو دریځ ډیره ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه ده.